او دغه نن چې کوم اول اقدام سوی دی د دې نه مخکې هم موږ ویلي چې باید موږ هغه حمایه کړو او موږ غواړو د آینده دپاره د خپلو وطنوالو دپاره همدغسې نمایشګاوې همدغسې موږ د ادیبانو لیکوالانو خوشنویسانو دپاره غواړو خپلو خلکو ته ښکلاوې په هر فن کې وړاندې کړو او نور زموږ تاسې وخت د دغه دی چې موږ تاسې د خپلو خلکو دپاره په هر فن کې څوک یو ښکلا لري، په هر فن کې څوک مهارت لري، په هر فن کې څوک تجربه لري، هغه باید خپلو وطنوالو ته باید وړاندې کړو او موږ دا حمایه کوو او انشاءالله موږ په دې باره کې د هر قسم همکاري و دې ته وعده ورکوو چې زموږ په وس و توان کې څه وي انشاءالله هغه به دوی سره شریکوو او موږ غواړو د دې نه چې هر هغه څوک په دې باره کې څوک مهارت ولري په هر برخه کې چې وي هغه د وزارت اطلاعات و فرهنګ سره په هماهنګي سره غواړو موږ هغوی ته د تلو او د اعلان کولو او خلکو ته د دوی د مهارت ښوولو په باره کې موږ هر همکاري ته آماده یو او انشاءالله د آینده دپاره موږ غواړو چې دغسې وطنوالو چې هر څوک په هر څه کې مهارت ولري په هر بخش کې حتی آینده دپاره که لیکوالان وي چې کوم لیکنې کوي هغه باید منظمې کړو او که نمایشګاوې وي که خوشخطۍ وي هر څه چې وي موږ باید ملت ته وړاندې کړو او په هغه کې دا وښیو چې نور زموږ د دغه وخت راغلی دی چې په هر فن کې خپله ښکلا څوک راوړاندې کړي او خپلو خلکو خپلو ځوانانو خپلو بچیانو ته یې وښیو چې د افغانستان دپاره آینده چې دی هغه هر هغه څوک چې څه یې زده کړي وي یا د څه تجربه ورسره وي هغه باید ملت ته وښیي او هغه ښکلا یې ملت ته وښیي او پر هغه باندې موږ خپل ځوانان خپل ماشومان تشویق کوو دې ته چې دا زموږ ستاسې تېر سوی فرهنګ او زموږ ستاسې کلتور زموږ ستاسې د آینده دپاره دغه څه چې موږ تاسې خپل بچیانو ته وړاندې کوو چې هغه زموږ تاسې افتخار وي د خپل وطن دپاره او هغه څه وي چې موږ تاسې و نورو ته وښیو چې الحمدلله افغانستان چې دی هغه د فرهنګونو هغه د اسلامي تمدنونو هغه د اسلامي ادبیاتو او هغه ښکلاوې چې لري چې هغه و نورو ته ښکاره کړو چې انشاءالله موږ تاسې هغه کې ډېر غنیتوب لرو او ډېر ثروت لرو په دې باره کې متاسفانه چې په تېر شویو دا څو لسیزو کې موږ تاسې په دغسې نو یې توانېدلي داسې یو فرصت نه دی میسر سوی نن الحمدلله هغه فرصت چې راغلی دی راځئ د دې نه استفاده وکړو هر څوک باید دغه فرصت نه استفاده وکړي په هر برخه کې چې وي موږ ټولو ملتوالو ته وایو و ټولو افغانانو ته وایو ځوانانو ادیبانو لیکوالانو خوشنویسانو ته وایو چې راځئ زموږ سره په تماس کې سئ موږ هر هغه اسانتیا چې وي هغه تاسو ته برابروو چې هغه ستاسې د ژوند د پرمختګ دپاره هم او د خپل وطن د ځوانانو د خلکو ته د ښکلا د پیښولو هم او هغوی ته د ښه هنر او د ښه کلتور او د ښه پرمختګ ذهنیت باید ور وسپارو او هغوی ته یې وښیو نو په دې خاطر موږ بیا هم زموږ غوښتنه دا ده چې آینده دپاره د دې نه زیات خیر دی که په یو فن کې څوک مهارت ولري بل هم باید ورسره ملګري سي او د هغه سره دوه درې باید موږ تاسې ولرو چې زموږ تاسې دغه نمایشګاه د خلکو په وړاندې باندې نور هم ښکلا وبخشي او د خلکو د راتګ ورته زیات سي او خلک د هغه نه جده وکړي که څه هم اوس هوا سړه ده ژمی دی انشاءالله په پسرلیو په دوبي کې موږ تاسې غواړو چې غټې اجتماعي غونډې ولرو او زموږ تاسې د خپلو خلکو د ځوانانو ذهنیت دې ته راوګرځو چې څنګه کولی شو د خپل پرمختګ خپل مهارتونه خپل کلتور خپل فرهنګ خپل وطنوالو ته وښیو او بیا دنیاوالو ته باید وښیو او انشاءالله موږ الحمدلله زموږ دپاره دا د ویاړو د افتخار ځای دی چې کوم موږ تاسې کوم فرهنګ لرو زموږ تاسې کوم کلتور دی او زموږ تاسې کوم اسلامي او چې هغه کوم د هغه وخته څخه تر اوسه پورې چې کوم اسلامي قوانین په دې ملک کې راغلي دي او هغه اسلامي کلتور موږ تاسې لرو هغه الحمدلله هغه ډېر پرمعنا هغه ډېر د ویاړ او هغه ډېر د فخر دی الحمدلله هیڅکله به موږ تاسې که هغه پیش کړو هیڅکله به داسې دغه رانهسي چې د هغه نه به بل اوچت موږ تاسې د ځوانانو په سترګو کې راسي که موږ تاسې دغه په ښه توګه باندې خپل وطنوالو او ځوانانو ته پیش کړو موږ د ټولو وطنوالو سره خواهش کوو چې په دې باره کې ټول باید لاس سره ورکړو یو موټی سو راځئ چې نور دا فکر ولرو چې څنګه خپل تمدن څنګه خپل کلتور څنګه خپل فرهنګ او هغه مهارتونه چې موږ تاسې ولرو څنګه خپلو بچیانو ته وښیو نور ذهنونه باید نور شاته کړو د خلکو د باندې څه د دښمنانو و تبلیغاتو ته غوږ ونه نیسو بلکې د خپل
ملک د آبادولو، د خپل ملک د ترقۍ، د خپل ملک د ځوانانو په اذهانو کې هغه څه ور واچوو چې هغه زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت په نفع باندې وي، چې هغه د اسلامي چتر لاندې، د اسلامي قانون، د اسلامي نظام تر چتر لاندې د ټولو هغه مهارتونو راپرسېره کول، د ټولو هغه ښکلاو خلکو ته ښول چې هغه کې د دنیا او د آخرت ته خلکو ګټه وي، او زموږ ستاسو د عمل پرمختګ هم وي او ښکلا هم خلکو ته بخشي، او ځوانانو وطنوالو او ټولو ته ښکلا بخشي. په هغه ټولو کې باید موږ ستاسو زمینه برابره کړو، وجې ته چمتو واوسېږو. راځئ پرېږدو نور هغه چې موږ تاسو د کوم وختونه پاکې تېر شوي دي یا پاکې دغسې وختونه تېر شوي دي چې زموږ داسې فرهنګ، زموږ تاسو ښکلاوې، زموږ تاسې هغه مهارتونه چې خلکو درلوده د هغسې استفاده ونه شوه. نن فرصت دی، راځئ د هغه نه استفاده وکړو. زموږ خواهش دا دی چې په دې باره کې په هر ولایت کې چې وي، په هره منطقه کې چې وي، چې هغه زموږ د وزارت سره په تماس کې وي. موږ غواړو چې د خلکو مهارتونه و خپلو خلکو ته وښیو. موږ غواړو دغه وزارت د دې دپاره دی چې موږ د خلکو مهارتونو، د خلکو ښکلاوي، د خلکو هغه تجربې ته ولسه پورې ورسوو، او په دې باره کې موږ تاسو سره همکار یو. وعده کوو چې انشاءالله چې څومره قدر موږ وس کول کېږي، زموږ په وس کې وي، د خلکو د هغې د شخصي ژوند دپاره په هغې کې استفاده وي، په هغې کې د هغه دپاره نفع وي، او د ملت دپاره په هغې کې نفع وي. هغه په نظر کې نسو او د وطنوالو دپاره هغه څه وړاندې کړو چې زموږ ملت په هغه باندې خوشحاله سي، او ښه بدیل وي تر هغه چې هغه په هغه باندې تر اوسه خلک مشغوله کېدل، یا سریالونه یا په نت کې انټرنیټ کې په داسې شیانو باندې وخت تېرول چې هغه ګټه هم نه رسي، او اکثره ذهني پریشانۍ هم خلکو ته پېښوي. راځئ د هغه پر ځای باندې ښکلاوې د ادبیاتو، ښکلاوې د خوشنویسۍ، ښکلاوې د دستي صنایعو هغه شیانو خلکو ته وړاندې کړو، خلک هغه ته تشویق کړو. هغه که نر وي که ښځې وي په کورو کې کولی شي. ما غوښتله چې په همدغه نمایشګاه کې موږ تاسې دستي صنایع موږ سره درلودلی، خیر دی انشاءالله د هغه دپاره به آینده دپاره موږ یا بله نمایشګاه ولرو، یا به د همدې سره په همغږغۍ باندې نور نمایشګاه موږ تاسې ولرو چې په هغه کې دستي صنایع، د خوشنویسۍ، هغه نور هغه څه چې مهارتونه خلک لري هغه سره یو ځای کړو چې د خلکو دپاره جالب وي. په نور ولایتونو کې هم غونډې ولرو، او خلک به دې ته وسوق کړو چې هغه خپل د وطن د آبادولو دپاره د لاس نه شروع وکړي، په لاسي او دستي صنایعو باندې، همدارقم په مهارتونو باندې خپل خلک مشغول کړو چې هغه خپل د روزنۍ ژوند هم د خوشحالۍ وي. موږ په دې نه کامیابېږو، موږ په دې مخته نسو تلای که زموږ سترګې د بل چا فرهنګ، د بل چا ترقي، د بل چا ادب، د بل چا ښکلا، که زموږ سترګې په اخوا باندې وطن نسو آبادولی. وطن و کور هغه څوک هله آبادولی شي چې د هغه سترګې د خارج نه پر ترکیز پر خپل کور او پر خپل وطن باندې وکړي. تا ته خپله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هغه څوک چې د الله په لار کې، یعنې موږ تاسو د خلکو خدمت د الله دپاره خدمت دی، چې څوک په دې کې کوشش کوي او خپل بچیان د اسلامي چتر لاندې هغوی ته تربیه ورکوي، مهارتونه وښیي، الله هغه ته لارې وښیي، د هغوی به اقتصاد پکې قوي وي، د هغوی به هغې کې ترقي وي، په هغې کې به پرمختګ وي، په هغې کې به موږ د نورو سره په سیالیو کې برابر یو. باید موږ تاسو خپل د ځوانانو اذهان د هغه څه نه راوګرځوو چې هغه په یو ځای بل ځای باندې سترګې وي او هلته رسېدلی نه شي. که ورسېږي هم هلته خپل حریت او ازادي ته سوال لاندې وي. هغه څه چې کولی شي که تجارت وي که صنعت وي واقعیت یې هغلته نه شي کولی، څه چې په خپل وطن کې کولی شي. راځئ نور افکار پرېږدو، راځئ په نورې مشغلې نه ځان راوګرځوو، خپل ځوانان راوګرځوو و هغه ښکلاو ته و هغه تجربو ته چې زموږ هغه چې وي راځئ راویې باسو، خلکو ته یې ښکاره کړو او خلک د دې سره وصل کړو. زه تاسو ته دا یقین در کومه که موږ و تاسې ور په دې باندې اوسو د خپل ارزښت چې موږ تاسې کوم ارزښتونه لرو په افغانستان کې، که مو دې باندې ور ترکیز د افغانستان کې اوسېدل غواړي، ځکه د دې وطن هوا، د دې وطن چې کوم عنعنات دي الحمدلله هغه د اسلام مطابق داسې جوړ شوي دي چې په هغې کې د جامعې دپاره هغه برخوردونه دي، هغه ترقۍ دي، هغه اسلوب دي پکې چې هغه په بل ځای کې نشته. نو زه بیا هم اطمینان په دې خپلو ټولو وطنوالو ته ورکوم چې راځئ که کار وکړو، موږ ته هر څه لرو، د هېڅ نه ولاکه موږ تاسې فقیر یو، د هېڅ نه موږ تاسې داسې نه چې موږ تاسې په هغه کې شی نه لرو، هر څه لرو الحمدلله. مځکې مې د زیرمو ډکې دي، موږ تاسې ښې اوبه لرو، موږ تاسې ښه زراعت لرو، هر څه لرو. موږ تاسې همدغه رقم په صنعت کې افغانان تر هر چا زیرک دي، تر هر چا هوښیار دي چې په خپل ملک کې چې په کار یې وبلېږي. موږ تر اوسه پورې دې ته زمینه نه ده برابره شوې. ما مخکې وویل چې دغه څو لسیزې چې راغلي دي موږ د مشکلاتو نه وو راوتلي. الحمدلله نن یو فرصت دی، راځئ چې بیا هم په دغه کې موږ تاسې ټول زیار وباسو. موږ که د امارت د اړخه یو موږ به زیار باسو، تاسې د رعیت د اړخه یاست تاسې زیار باسئ، ټول به لاس سره ورکوو. دا اصلي کې یوه کورنۍ ده، حکومت و رعیت یوه کورنۍ ده. د دغې کورنۍ د هرې کورنۍ یو کس په حکومت کې وي، یو کس په تجارت کې وي، یو په رعیت کې وي، یو په زراعت کې وي.
دا ټول نشي سره جدا کېدلی که دا ټول خلک په حکومت کې موږ تاسې ظرفیت ولرو ټول باید په دې حکومت کې کار وکړي ټول باید کامیابه کړو خو که نو څه کولی چا څه کولی شو هغه هم په حکومت د خوا د امارت د خوا نه کوشش وکړي چې د حکومت چارې پر مخ باندې بوځي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کدرونه هغه تجربې او هغه مهارتونه چې زموږ ملت لري هغه تر دې نور وطنوالو پورې ورسوو هغې سره وصل کړو ځکه اکثره وخت د حکومت همدای ټول شیان په حکومت کې موجود نه وي حکومت کولی شي چې هغه په حیث باندې یو رابط چې د خلکو مهارتونه یې هغه راواخلي منظم یې کړي د هغه نه یو کار جوړوي همدا رقم په تجارت کې تجاري چې کوم تجاران دي د هغوی ټولنه ده هغه منظم کوي د ملک د اقتصاد لپاره پر هغه باندې کار کوي پر موږ باندې نظم و نسق دی د هغه موږ باندې برابرول دي او ستاسو باندې دغه شي پیښول دي تر څو موږ تاسو په ګډه باندې مخ په وړاندې ولاړ شو چې د خپل د دې جوګه د خپل خلکو د آینده لپاره ښه خدمت وکولای شو الله پاک موږ تاسو ټول ته توفیق را لراکړي چې نور موږ تاسو هم دغه چې څه وس مې وي او څه ژوند موږ تاسو وي هغه د خپل آینده نسلونو لپاره یو ښه افغانستان او افغانستان کې چې څه مهارتونه یې د خپلو خلکو د ښه وسایي ژوند لپاره د یو ښه اسلامي نظام لپاره چې په هغه کې د دنیا او د آخرت کامیابي وي ښه وسایي د وسایي ژوند پکښې د خوشحالۍ ژوند پکښې وي موږ تاسو د هغه لپاره کار وکړو دا اوس جواب ته د هر چا ته معلومه ده په دنیا کې خلک پیسې لري اقتصاد لري خو دا خوشحالي جدا شی ده موږ تاسو یو جوهر لرو موږ تاسو یو ښکلا موږ تاسو ټول سي په ورستان کې ستا الحمدلله هغه دین د اسلام دی چې ټوله خوشحالي په هغه کې نغښتې دي د خلکو سره پیسې ستا د هر څه ورسره ستا خو بیا هم دغه څه چې نشي ټوکې چې اکثر هلته استعمالېږي ولې ځکه هغوی سره دا شی بیا نشته د هغوی سره دا اطمینان او دا خوشحالي نشته یو شی به زه تاسو ته وایم موږ تکه څه باندې یعنې د 14 کالو نه ورهاخوا 14 کال ته موږ داخل سو چې په ګوانتانامو جیل غونډې کې موږ وخت تېر کړي یعنې هغه کم خلک چې په موږ ګرځېده پیرادارانو هغوی که دغه زندګي زموږ 6 میاشتې سي نو موږ هېڅکله به زموږ بیا عقل کار ونه کړي موږ به لیونیان یو ټوله تاسې خپله اندازه ولګئ په یو قفس کې اوسېدل یا په یو غرفه کې 14 کاله یو عرب ما ته وایي چې په عربي باندې ګډ وچتي څو عمر تېر کړي ما چې 14 کاله چې وګورځې وایي عمر څه معنی عمر وایي دا خو ټول عمر دی نو د زندګۍ عمر 14 کاله خو د زندګۍ عمر دی څه کال یعنې هغه خلکو چې حفاظت دلته وسو یا کوم حالات موږ ولیدل دغه یوه تجربه د هغه درته وایم چې تر ټولو مهم شی چې زموږ ستاسو لپاره هغه د اسلام دین دی والله دا ټولې ښکلا یې هم په هغه کې نغښتې دي خو که موږ تاسو دښمنان پرېږدي یا په تبلیغاتو یا په بل باندې د دې نه موږ تاسو کوشش کوي چې دې ته هم پرېنږدي که موږ دې ته پرېږدي ځکه ټوله دنیا به بیا همدلته راځي نو دا ما درته چې هغه داسې موږ ته اندازه ولګېده په مدرسه و جهادي بهیر و د حکومت بهیر دا ټول شیان موږ ولیدل وخت ډېر تېر سو راباندې خو تر ټولو ښه تجربه زما دغه ده چې څومره قدر سړی پر خپل دین ولاړ نو د ژوند خوشحالي په هغې ده چې زما در کور چې زه په بچیانو سره وم چې هغه خوشحالي ما ته په ما بس کې حاصله وه دا چا کوله او زما ته دا یقین و چې دنیا یو طاقتور حکمران هم نشي کولی زموږ سپارش وکړي خو بیا هم دا خوشحالي چا په زړه کې وراچوله نو زه وایم چې دا یوازینی هغه شی دی چې موږ تاسې الحمدلله ښایسته وطن مې دی ښایسته دین لرو الحمدلله چې دین د اسلام دی راځئ د دغه په دې کې دننه هغه چې موږ تاسې کومې تجربې لرو موږ تاسې کومې ښکلاوې لرو او موږ تاسې کوم مهارتونه لرو راځئ نن د هغه څه برخوردار سو یوه خوا او بله خوا نه وګورو په ډېرو پیسو پسې مه ګرځئ زه افسوس کوم پر هغه افغانانو باندې چې هغوی د ډېرو پیسو په خاطر باندې چې په دې خاوره کې د هغوی د خاړپوڅو خاوره وه او دوی د ډېرو پیسو په خاطر باندې د خپل بچیان د وطن پرېښول دوی ولاړ مهارتونه په یورپ یا په امریکا کې په کار اچوي د هغوی دپاره په کار وه چې بغیر معاش هم د خپل د وطن د بچیانو دپاره خپل ځانونه ټینګ کړي وای خیر دی څومره لږ بستنګي راغلی وای الله پاک هېڅکله دا خلک دغسې نه پرېښول هغوی ته خپله روزي رسېږي هر چا ته الله چې څوک پیدا کړي دي هغه یې وعده کړې چې روزي هم ورکوي کشکې دوی د خپل وطن د بچیانو دپاره پاته سوي وای کشکې دوی دا په نظر کې نیولي وای چې خپل د وطن بچیان باید وروزو هغه چې په ما باندې مصرف د دې وطن سوی دی هغه باید د خپلو د وطن د بچیانو دپاره زه کوم تعلیم چې مې کړی دی کوم ظرفیت لرم هغه باید دلته صرف کړم خو هغوی چې ولاړه هغوی د هغوی نه غوښتنه ده چې بېرته خپل وطن ته راسي خپل وخت ضایع نه کړي او دغه به دوی دپاره یو شی د همیشه دپاره په تاریخ او د الله په وړاندې به هم یو شی چې خپل مسلمانو بچیانو ته هغوی تعلیمونه ورکړي په هغه باندې دې مهارتونه لري هغه ور زده کړي او موږ تاسو چې کوم دلته یو موږ تاسو په ټولو باندې دا کوشش کوو چې دا څه وخت چې ولرو دا ټول په دې کې صرف کړو چې موږ تاسو د خپل وطن د آینده لپاره د خپلو ځوانانو د خپلو بچیانو د افغانستان د ټولو خلکو لپاره خپل وختونه صرف کړو چې په څه کې موږ کولی شو هغوی ته ارامي راولو خوشحالي راولو ترقي راولو هغه په دغو شیانو باندې کېږي